د ادب او فرهنګ درنو مینوالو لنډۍ زموږ د پښتو ژبې ولسي ادب او فولکلور یوه غوره مهمه بډایه او تلپاتې څانګه معنوي او ملي شتمني سپینې او سپېڅلې خبرې اصیلې مرغلرې او د ولس د زړه له احساس درد او سوزه ډک آواز او پیغام لنډۍ په پښتو ژبه کې یوه لنډه سندره ده چې هره لنډۍ له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړۍ برخه یې 9 سېلابه او دوهمه برخه یې 14 سېلابه لري. لنډۍ که څه هم کوم ځانګړی او معلوم ویناوال یا شاعر نه لري او په عادي بڼه په پښتني ولس کې د وخت د غوښتنو سره سمې منځته راغلي او خوله په خوله او سینه په سینه له یو نسل څخه بل نسل ته رالیږدول شوي دي، خو بیا هم نږدې ټولې لنډۍ د جوړښت له مخې سره یو شان او سېلابونه یې سره برابر دي. محترم اکادمیسن سلیمان لایق، نویسنده گرانمایه، سخنور آگاه دنیای ادب و فرهنگ، ورزیده ترین و تواناترین نویسنده و شاعر زبردست زبان پشتو و دری در تحقیق و پژوهشی که در مورد لنډۍ ها کرده اند در یکی از نوشته های خود چنین می نگارد: نخست از نظر فورم لنډۍ شعر فولکلوری است و شعر فولکلوری آن ساحه پهناور از احساس و شیفتگی بی پایان است که توسط صدها هزار انسان پایه‌گذاری شده است. از نخستین بوسه ها، عشق ها، خنده ها و شادی ها و از آغازین سرشکا، اندوه ها و دردها. لنډۍ تکبیت های شفاهی پشتو است که در قالب آوازها و آهنگهای گوناگون از باستان تا زمان ما رسیده است و پشتونها بدان لنډۍ، ټیکۍ، مصرع، تپه، آواز، بدله، سندره و غیره نام دادند. او همداسې ښاغلی صدیق کاون طوفاني چې زموږ د هېواد په ادبي او فرهنګي ډګر کې یو پیاوړی وتلی یو نوښتګر شاعر، پیژندل شوی لیکوال او ادیب دی، په خپله یوه لیکنه کې د لنډیو په اړه داسې وایي: د لنډیو تر ټولو مهمه ځانګړنه د هغو ښکلي لنډوالی او د منځپانګې بډاینه او پراخوالی دی. داسې چې د یوې لنډۍ په همدغه 2 مصرعو کې یوه دنیا معنا او مفهوم ځایږي، ان تر دې چې سړی نشي کولی د یوه اوږده شعر په لمنه کې هم هغومره لوی مفهوم راونغاړي. البته د یادولو وړ ده چې په پنجابي ژبه کې د ماهیا په نوم او په جاپاني ژبه کې د هایکو په نامه لنډیو ته ورته لنډکي شعرونه شته چې خپله ښکلا لري، خو له لنډیو سره د ډېرو ښکلي او ماهوي تفاوتونو لرونکي دي. د ادب او فرهنګ ګرانو مینوالو، شاعر وایي: ستا د ښایست ګلونه ډیر دي، ستا د ښایست ګلونه ډیر دي، لمن مې تنګه زه به کوم کوم ټولوم. په دې برخه کې ما یو شمیر حماسي او رزمي لنډۍ انتخاب او دکلمه کړي دي، تاسو درنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. حماسي
او رزمی لنډۍ. وطن می بڼ دی د سرو ګلو، وطن می بڼ دی د سرو ګلو، زه یې بلبل د ګل پر بڼ نارې وهمه. وطن جنت ډاګې ګلونه، وطن جنت ډاګې ګلونه، زه بدنصیب یم له وطنه جدا شومه. وطن زما زه د وطن یم، وطن زما زه د وطن یم، ما د وطن په ننګ امیش کړي جنګونه. ارمان ارمان خپله وطنه، ارمان ارمان خپله وطنه، د خپل وطن جامې مې ولوېدې له تنه. وطن زما د تن جامه ده، وطن زما د تن جامه ده، د تن جامه به لکه ګل غوندې ساتمه. وطنه ستا په مینه مست یم، وطنه ستا په مینه مست یم، که ستا په مینه مې سرځي لوبې پرې کړمه. ځوانانو پاڅئ توره واخلئ، ځوانانو پاڅئ توره واخلئ، په وطن جنګ دی غلیمان راغلي دي. تورې به نه کړو نو به څه کړو، تورې به نه کړو نو به څه کړو، چې مو شیدې د پښتنې رودلې دینه. چې د پښتون د تورې شرنګ شي، چې د پښتون د تورې شرنګ شي، د جنگ میدان کې غلیم لاره ورکوینه. تورې په خرپ وهئ ځوانانو، تورې په خرپ وهئ ځوانانو، د بابا ملک دی په سرو وینو یې ساتونه. پاس په سنګر ټکونه وشول، پاس په سنګر ټکونه وشول، میړونه مري موزیان به روغ کور ته راځي نه. په وطن ننګ وکړه شهید شه، په وطن ننګ وکړه شهید شه، تاریخ به ستا په نامه تل فخر کوي نه. د پښتنو زلمي زړور دي، د پښتنو زلمي زړور دي، تر خپل سر تیر دي بې ننګي نه قبلوي نه. جنګونه څومره زورور دي، جنګونه څومره زورور دي، چې زړه له زړه او یار له یاره بېلوي نه. د ګیرورو لښکر راغی، د ژیرورو لښکر راغی، تیارې خورې شوې رڼا اوښکې تویوینه. پر کابل ژیرې راغلې خدایا، پر کابل ژیرې راغلې خدایا، بیا به تالا کړي تور پیکي اسک ارمیګونه. غیرت دې ښه راته معلوم دی، غیرت دې ښه راته معلوم دی، په جهادي بریتو دې مه وهه لاسونه. ځوانانو لوسته ځان چمتو کړئ، ځوانانو لوسته ځان چمتو کړئ، تیاره خورېږي ټوپکیان راغلي دي نه. راځئ چې نوره جګړه بس کړو، راځئ چې نوره جګړه بس کړو، د جګړې اور ښکلي ځوانان تباه کوي نه. غم خو دې نه وي جنګ دې نه وي، غم خو دې نه وي جنګ دې نه وي، څومره جنګونه څومره وګالو غمونه.
په ژړا هغه خلک ژاړي، په ژړا هغه خلک ژاړي چې د محفل یاران یې تورې خاورې شینه. ټوپک سینګار د ځوانۍ نه دی، ټوپک سینګار د ځوانۍ نه دی، اوس له زلمو سره قلم مزه کوینه. قلم را واخلی ټوپک کېږدئ، قلم را واخلی ټوپک کېږدئ چې له دنیا سره قدم پر قدم ځونه. خدایا هغه ساعت به کوم وي، خدایا هغه ساعت به کوم وي چې ټول ځوانان سره په سوله رضا شي. ځوانانو راشئ سوله وکړو، ځوانانو راشئ سوله وکړو، سوله کې وځي د ځوانانو ارمانونه. ځوانانو وخت د جګړې نه دی، ځوانانو وخت د جګړې نه دی، وخت دی د سولې چې وطن آباد شي. ځوانانو خپل وطن آباد کړئ، ځوانانو خپل وطن آباد کړئ، د هېواد پیغلې به سلام درته کوینه. وطنه ستانه قربانېږم، وطنه ستانه قربانېږم، اوسه لمن کې دې تازه ښکلي ګلونه. وطنه زه درته دعا کړم، وطنه زه درته دعا کړم، رب دې په تا لري تر عمره بهارونه. او په پای کې څانګه به نن سبا کې ګل شي، څانګه به نن سبا کې ګل شي، ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دینه، ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دینه، ما یې په سر کې سرې غوټۍ